یاره دی ګوپیانو ته خو سوچوړې دا چې داسې په بره ځي که نه دا فرمان کس کړی دی به ډېر وروستو پرېږدي ګوپیان مې ماشاءالله ډېر په بر روان دي پوه شوې هلکه څه وایي زمینداره کې تاوان تاوان پکې څه یاره موږ ګوپیان دوه پیرې مې ولوس ګوره اوس به دغه راشي روکه موکه به راشي حساب کتاب وګو مړه دې ګوپیانو کې به دې انشاءالله کور جوړوم ته به تماشه کوې انشاءالله به دې ګوپیانو کې کور السلام علیکم لیکا وعلیکم سلام څنګه چلې لکه خیر دی بس تلو ما ګوپیان هم خرڅ کړه دغه دو پیرو روکه مې راوړه ها او ګوپیان ډېر ګران دي او کنه ګوپیان غوړه ډېر خریټ کې روان یو زمین دا ګوپیان دا ګولو سما سونا دا سونا غوړي خاط ته ته ګوپی ورنه کې غوړه کنه غوړي نه چالم نه یو دانم چاله ورنه پلار پدې کې بس کور جوړو ورګه روکا ګورم کنه دا خو دو پیرو دا دو پیرو دا 55620 روپے دا دي او دا بلې پیری هغه خوا ده ها دا دو پیرو دا درته وایا چې مزدوران څو پتا پیرو کیو درې مزدورانو درې مړه دوله غوړې گزاره ته تر سونه د دې ټیم کریټ لګ گزاره را سره کوي چې دا کور پکې جوړ کړو بیا راکاو ګمنه دا څه کار کوو چې ستا په میاشت کې 100 روپیا غشتي وي ما یو خو د 600 روپیا راکړي دي نو ستا څونه بقایې 200 ما خو تا ته ډېرې کېږي وګوره که نه په داسې کار وکړو ما هم د 200 روپیا درکړم په دې کار وکړو خره ته پته ګوپیان ور سونه ده وخوځه دا ته څه کوې بس وخوځم چې خوښ داسې مه خوځه پیسې رالې لږې راکړه داسې کار دی بچي ته ګوره ګوپیانو سره لږ ګزاره کوه پیسې به په زه ټولې روپیا به خو لږ ګزاره کوم مزدوران به کمه چې پلار را سونه ده او زمینداره کې ور کدوان ور داسې تاوان کړی پرې چې په دې کې خورو ګرځو او خټکو دغه لیتا ته خپته زمینداره زمون کو دې پټي د کادي دا کور پکې جوړو مته غم بکو تا به ما هم پیسې درکم ځه سنا سبا درکم ځه پیښو بس سار نه مزدوران راکې بس ګوپیان شو کوي سال به پټي باندې چکر وانه سبا شو کو هوا بس سبا شو سبا به پټي درځم بیا به غب لګو سي دا سي دا بس ورته سره روکم وکړه ټیک یاره د حساب کتاب وکما دی لکه د پوکي والی نو او کنه پلار ګوپیانو تم کاتیلو چې دی اوس پکې نخریم کې درې مزدوران به چې سمجھاتی کړه خو ټول 15 جیرو پټي او مال به درې مزدوران چولي مړ دیم سما اسې ناروا راغشت پلار خیر ته میکین ګوپیان لکه دیو لکه په 3000 روپۍ دي او دې ما څو ورکړي 500 روپۍ مې ورکړي یاره مړ تم په خپل سم شو مې کنه دی مزدور خو زه هغه راکا بودا چې کار کوم دی ګوپیانو باندې چکر وام بیا دې چې سال له دوه شو کې بس دا ریټ نه دغه منډه ول سره به کوم چې ګوپیان یو ټریپ ولا بل لګم چې بس دا کور په شروع ان شاء الله منډه ول سره به کوم هغه دوله کار راوي پیسې په کار دي لزر چل زر ورکی اسیم ګوپیان راځي ګوپیان شیبت پته کومه اوس پته کومه خپل پیسې براله راکی خامخا او تو السلام څنګه چلته زمیدا کینه تاسو مړی خبره ها لاندې کینه یار دوله کاکا ستا ګوپیان نه دي دا ډېر ښه ګوپیان دي ښا ډېر دا ګوپیان یار په دې زه خورم ستر دې نه خبرې په دې زه دونه خرچوم غانه مې چې دوه مزدوران مې په 15 جیرو پټي لګیا کړل مې یو کم کړم ما وته پری پټي ور چپم دا سونه زما ګوپیان دا سوي او ډېر ګوپیان دي دانې ته تاسو ګور تاسو دي دانې ته ګور خیر دي او کنه مې یو ګوپی نه 500 روپو دي ها اوس ریټم خره مالا اوس کو بزا خبري پرې دا وای خپل خدمت وای مالا ګوپیان بیا راکوم دوله کاکا یو خبره ته کوم نه وای دوه خو کا پیسې مې لګي پکار دي یره د پیسو براته بالکل دې ټیم کې نه ګوپیان ګران شي ویډیو پیسې مې ټولې منډه کې بندي پیسو اته مې کار شروع کړی نو بس زه بخپل ګرم ما بدل بالکل درکړې او بس بخپل ګرم تا خپل تر او مزدورانو را باندې قرضې پاتې چې چا 3000 چا 5000 چا 200 ورکم چا 100 ورکم بس پیسو کې به تل پاتې راشم ور نور چې څه خدمت دي ورته دی وایا مړه دونه پسو ګل خیر مړه بس تا ته خپل تر ګوره ګوپیان دغه او نن دا یو ګاډي لګم ځه چل بو مړه کور تم د بس ور زه تلم منډه ته زما خپل پیسې من ګوپیان پیسې کړم ان شاء الله ځه چل بو زه بس ته غم ما کوو بش ها زه بزان زه بس غم ما کوو لا ځان ته لکه ګوپیان یو سم ګوپیان کړی دی لکه نن جو سم ګوپیان کړی بس ان شاء الله دې کې به دا کور جوړوم پیښو او دا یو طریقه چې چې را پچ کړو پیسو له ته دې دلته مين پکې راځي پلان د مزدوران نبی مونږه د دوه تاوان نه پیږي څونه دغه او دې مال راغنه مانه پیسې وړي او نه مان دیوال سره خبره پاکو دا گاډي وړي یو سم کناره ډیر مال کړي نو په دې دی خو څلور مزدوران لګیا کړی دی خو ما هر کو پر کی چې سره زنن د حساب کتاب مو دي چې کوم کوم ما تاوان نه سره راځم نن یو مزدور کومه کو ته ما دوه مزدوران لګي نو صبر کو دلته سره منو وډاولو ما صبر کا د خو درې مزدوران لګیا کړی یو بلا سیوان لګیا کړی چې ما یاد کړی چې دوه مزدوران برابر دوه مال درې لګو دغه سره مو
دا مړه تاته دی زما د دې نیک کار دی یاره چیرو ټیره پسې نه راوړي په دې ګوپیانو په وخت تېرو بس نه پیله صحیح مزدورانه جوړېږي که سیده به په وخت فارغه شو نه چای شته او نه روټۍ شته دته اوس خیال دي ته مال ته بيو خبره وره ته بيو خبره وره ولې زه دلې ته څه مړ دا خراب نه د پلار دا وګوره سم دم ګوپی خراب سم دم ګوپی خراب خبره وره تکینه سم دم ګوپی خراب ودا پرېدا او تاسو چې ما ویل کنه چې درې مزدوران لګو تا باندې نن سلور راوستي دا ولې ته ما تاوان بسره خبره وره کنه روز د جمعې ده ځکه مې په یو کس سیوا چولو ګوپیان هم پکې ډېرو بس زه ځم او دا ګوپیان دلې نن وړم په منډه واپس راځم پیسې دلې راوړم هغه دا څه کار وکړو دا زړو دوه ګاډي تللی وتا چې ویلې کنه هغه یو کې لکه مسله واغه پرچا کې هغه ته خالي ته صحیح ده او دا ګوپیان د مړه ته بیا راکړه دی خوراک دی ډېر خواږه دي ځان له بیا کوټ پوک دا ته بډي ورسره راکړه یاره مړه شوم بړه کاله او نواله دا تاسو کوي یار دا تاسو کوي یار زر کوي اوس په بیا غبل لاشه په مزاج د پلار علم وسره خوريږي پلار ګوپیان ګرانشي ته دا شي کې مړه ته تا خو ځان پانی دی پانی په مزاج دا ونن منډه وای سره د حساب کتاب وسره کو بس بیا د سره چې ګپ لګو نن مسله حساب کتاب کو صحیح لګا ٹھیک ته زه درځم مزه دا څه شوم پالک ته مړه راواله از دا دونه شوم دې کنه اوس نو مته د دنیا پیسې دي شوم پالک ته په وسه کې وسره اره کو بس خپل کار کوا کنه شوم سړی له خو سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل منډه والا وای کنه خیر دې شکر دی وای کنه ته مړه دا ول حساب کتاب کنن مې یو گاډي درو لګړو حساب کتاب را لو پلار مزدوران نه بچ راځي دي مار دي مارو مړ یار دا ته من له څه ګند را لېږي دا څه ما نه کوم څوک تاسو کې سونه نه سونه زما ګوپیانو ته دا چل واغه خبر خو نه کنه شاید غډېره ګرانه تللی دا څه او کنه په 1000 روپے کې به بوجه لاړه دا څه ولادي پیسو خوريو مړه دا وګوره دا خدا غشتون نه دی دا څه یا پرون چې کوم ګاډي را لېږلې کنه هغه ما خپل ځان ته راوړو چې غشتون نه دا څه او کنه نه بس بیا ګوپیان نه کار ګوپیان ورته بدا خو پر چې خو وای دی بل پکې لا کار سپیشل مو بیا چې ګوپیان غواړي مال بیا چې ګوپیان غواړي نه کار نه ګوپیان نه مې توبه بس ګوپیان خو چې خو وای کنه